د رهبرۍ یو تکړه ټرینر وایي چې که غواړي یو څوک کامیاب شي باید درې شیانو ته ډېر زیات متوجه واوسېږي. اوله خبره دا ده چې باید خپل ذهنیت بدل کړي. ذهنیت خبره دا ده چې یو سړی به په اروپا کې اوسېږي خو د هغه ذهن به د دویمې او دریمې نړۍ وي. ولې یو بل کس به په دریمې نړۍ کې اوسېږي ولې د هغه فکر ذهنیت به هغه د لومړۍ نړۍ وي. دویمه OQP دی. OQP څه معنا؟ Only Quality People، یعنی شاوخوا باید داسې کسان راټول کړي چې هغوی ټول د علمیت نه د ښېګڼو نه ډک خلک وي. مطلب له هغو کسانو څخه چې هغوی چټي ګرځي، ورځ تېروي، کوم نوی شی نه زده کوي، خپل ژوند ته تغییر نه ورکوي، دغو کسانو نه باید سړی ځان وساتي. د هغو کسانو سره باید ناسته پاسته ډېره شي چې هغوی هم خپل ژوند بدلوي، هم د نورو ژوند بدلوي، هم چې دی یو څه نوي زده کوي او هغه نوي څه له نورو سره شریکوي. یعنی تل هڅه کوي چې ژوند کې یو نوی څه بدلون راولي. او دریمه خبره چې دی هغه مفاهمه ده. مطلب دا دی چې کله چې ته خوله خلاصوي خلک تا خولې ته ګوري چې تا له خولې څخه څه شکر یې اوري، هغه څه دي چې تا له خولې څخه راوځي. کله کله ډېر تکړه سړی وي، ځان عالم بولي، لوړ تحصیلات یې کړي وي، خو کومې خبرې چې کوي هغه د 1 روپۍ خبرې نه وي.